أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين نالا. په قرآن شریف کې په آل عمران په 50 آیت کې ویل شوي چې د حضرت عیسی علیه السلام پیروي وکوئ. نو ولې څوک پیروي نه کوي؟ نو متشي خور چسري خور پوښتنه وکړه د سورة العمران 3 سوره او 50 آیات څخه چې موږ باید د عیسی علیه السلام لارښوونې تعقیب کړو. او په زیاتو ځایونو کې د قرآن پاک راغلی دی چې په حضرت عیسی علیه السلام باندې ایمان ولرئ او هغه قبول کړئ. خورې یعنی په قرآن کې اسلام کې د حضرت عیسی علیه السلام په اړه باندې راغلی دی، خو هغه مسلمان نه دی چې حضرت عیسی علیه السلام قبول نه کړي او د پیغمبر په ډول ونه مني. خو مونږ په دې باندې باور یو چې هغه د خدای پیغمبر وو، مونږ په دې باندې باور یو چې هغه د خدای پیغمبر او پیغام راوړونکی وو، او مونږ په دې باندې باور یو چې هغه بدون د پلار څخه پیدا شو، او مونږ په دې باندې باور یو چې هغه مړي ژوندي کول د الله جل جلاله په اجازه باندې. خو عیسویان په دې خبره باور نه کوي، او موږ په دې باندې باور یو چې هغه هر څه کول، یعنی هغه هر څه کول چې د الله جل اجازه ورته شوې وه او د الله جل په مرسته باندې. خو موږ عیسویان سره یو ځای روان یو. خورې ښه نو فرق مو په څه کې دی؟ فرق مو په دې کې دی خورې چې عیسویان دا باور کوي چې حضرت عیسی علیه السلام یعنی د خدای دعواګیر و او هغه د خدای دعوه کړې وه. نو خورې که چېرته ته تورات ولولې نو حضرت عیسی علیه السلام یو آیات کې هم نه دی ویلي چې زه خدایم یا توبه نعوذ بالله د خدای زوی یم، یو آیات کې هم نه دی ویلي. ښه خورې که چېرته یو عیسوی راشه او ما ته ووایي چې په تورات کې یا یوه کلمه داسې وه چې حضرت عیسی علیه السلام د خدایي دعوه پکې کړې ده، نو زه عیسویت قبلومه، زه راځي یم چې عیسویت قبول کړم. که چېرې تورات ولولې نو د جون په 14 سوره او 28 آیات کې وایي عیسی علیه السلام وایي چې زما پلار زما نه لوی دی، او په بل ځای کې 10 سوره د جون او 29 آیات چې زما پلار لوی دی د ټولو نه. د متیو په 12 سوره او 28 آیات کې زه چې هر څه کوم د الله جل په مرسته باندې کوم. د لوقا 19 سوره او 20 آیات کې زه هر څه کوم د الله جل په اشاره باندې. 5 سوره د جون 13 آیات کې زه څه نشم ویلی، څه چې زه اورم هغه وایم، زه یوازې د یو چا رضا لټوم چې هغه لوی الله جل جلاله دی زما د پلار په رضا باندې. هر څوک چې وایي چې زه خپله رضا نه تعقیبوم بلکې د خدای رضا تعقیبوم هغه مسلمان دی. نو عیسی علیه السلام یو مسلمان و، هغه هرګز خدای دعوه نه وکړې. دلته د عمل په کتاب کې 2 سوره او 22 آیات کې ای خلکو تاسو ته به د الله جل لخوا نه یو څوک راولېږل شي چې هغه ته به د الله جل لخوا نه ورته نښې نښانې ورکول شوي وي، یعنی معجزې به ورته ورکول شوي وي. نو تاسې شاید اوسئ، یعنی تاسې شاید اوسئ د هغه شخص چې د الله جل لخوا رالېږل کېږي او هغه ته نښې نښانې ورکول کېږي یا معجزې ورکول کېږي. نو هغه یعنی د الله جل جلاله پیغام راوړونکی و، خو خدای نه و. توبه نعوذ بالله. ښه راځو دلته لارښوونه د قرآن لکه ستاسو پوښتنه چې وه چې قرآن پاک وایي چې تاسو د عیسی علیه السلام لارښوونې تعقیب کړئ. کله چې عیسی علیه السلام دلته راغی نو هغه یوازې جوز یعنی بن اسرائیل ته رالیږل شوی و، یعنی اسرائیلو ته. قرآن پاک دلته وایي 18 سوره د الصف 6 آیات کې چې عیسی علیه السلام یو پیغام راوړونکی راغلی و اسرائیلو ته. په بل ځای کې 3 سوره د آل عمران او 49 آیات کې الله جل فرمایي چې حضرت عیسی علیه السلام یوازې بن اسرائیلو ته رالیږل شوی و. همدا ډول سره د متیو په 10 سوره کې 15 تر 6 آیاته پورې تګ نه جنټاینز ته. جنټاینز څوک دي؟ هندوان، مسلمانان، همداسې نور. ننوتل نه هغه ساحې ته
یعنی هغه یوازې اسرائیلو ته باید لاړ شي. او همدا ډول سره 15 سوره د متیو 40 آیات کې بل ځای کې ویل شوي دي چې هغه یوازې رالیږل شوی د اسرائیلو ځای ته. نو حضرت عیسی علیه السلام یوازې بن اسرائیل ته رالیږل شوی و. نو د هغه پیغام باید یو محدود وخت دپاره تعقیب شي چې قرآن پاک هم وایي او تورات هم وایي. تر څنګ د دې خورې که چیرته تورات ولولئ نو حضرت عیسی علیه السلام ویلي دي د لوک 2 سوره او 21 آیات کې نو د حضرت عیسی علیه السلام زیات لارښوونې تعقیب کړي دي. نو الحمدلله موږ مسلمانانو تعقیب کړي دي ځکه چې هغه بنده او پیغمبر و. نو خورې د دې نه دا معلومیږي چې موږ د عیسویانو نه زیاتره ښه یو، یعنی هغه څه چې عیسویان دي د هغو نه موږ ښه یو ځکه چې حضرت عیسی علیه السلام لارښوونې هم تعقیب کړي. پنځم سوره د افیسینس کتاب او 18 آیات کې موږ څښاک نه کوو. بل ځای کې د پروور کتاب 40 سوره اول آیات کې چې الکول ښه نه دي. نو موږ مسلمانان همدا ډول شراب نشکو. همدا ډول سره په قرآن پاک کې ویل شوي موږ ته 5 سوره د المائده او 90 آیات کې چې شراب حرام دي مه یې څښئ. موږ یې نه څښو چې تاسو شراب مه څښئ. موږ ټول مسلمانان د دې څخه مخنیوی کوو، یعنې عظیمه ګناه ده. نو د همدا ډول سره د لیویټکس کتاب کې 11 سوره 9 تر 8 آیاته پورې همدا ډول سره د ډیټرمني 14 سوره او 8 آیات کې همدا ډول سره د عیسی کتاب 15 سوره 2 تر 15 آیاته پورې همدا ډول سره 5 ځایونو کې ویل شوي چې تاسو مه کوئ دا کار. نو تاسو وګورئ مسلمانان نه کوي بلکې عیسویان دا کارونه ترسره کوي. نو د دې نه دا معلومیږي چې موږ د عیسویانو نه بهتره یو، یعنی د عیسویانو نه د عیسی علیه السلام په قبلېدو کې موږ بهتره یو. همدا ډول سره د مارک 12 سوره 29 آیات کې وایي چې تاسو اسرائیل یاستئ چې خدای یو دی. نو موږ یوازې په همدې باور یو چې هغه پیغمبر و او خدای جل یو دی، واحد الله شریک دی. نو د همدې لپاره عیسویان وګورئ هغوی اوس هم په درېګونو خدایانو باندې باور لري. نو په همدې ډول سره موږ د عیسویانو نه بهتره یو د حضرت عیسی علیه السلام د اوامرو په قبلولو کې، یعنی د عیسویانو نه موږ په دې کې بهتره یو. نو دې باندې ما زیات بحثونه کړي، کولی شئ چې سیډي ترلاسه کړئ واورئ او یو څه ترې یاد کړئ د حضرت عیسی علیه السلام په اړه باندې چې موږ د هغه زیات اوامر قبول کړي دي. په دې هیله خورې چې ځواب مو ترلاسه کړی اوسي. الله جل جلاله په سورة الاحزاب 3 سوره او 9 آیات کې الله جل فرمایي چې ووایه خپلو خویندو ته خپلو میندو ته خپلوانو ته چې کله بیرون ووځئ نو تاسې حجاب واغوندئ تر څو د بیرون موانع څخه یعنی د بیرون حالات څخه یعنی محفوظ اوسئ. یعنی الله جل جلاله قرآن پاک کې وایي چې تاسو میرمنو ته ووایي ښځو ته وایي چې بیرون ووځئ نو حجاب واغوندئ. خرازو زه یو پوښتنه کوم که چیرته په دوبۍ کې دوه نجونې یعنې دواړه خویندې اوسي، دواړه د سړک په سر باندې روان وي، یوې نجلۍ هغې اسلامي حجاب اغوستي یوازې لاسونه او مخې ښکاري او بلې نجلۍ غربي لباس اغوستی وي، یعنې یا خو یې نیمه لباس اغوستی وي یا بیخي نیمه. نو تاسې ووایي چې کله یو نفر یا یو شخص چې هغه نجونې ځوروي یا یو ډله د یو شخص چې نجونې ځوروي نو هغه به کومه نجلۍ وځوروي؟ هغه نجلۍ چې حجاب یې اغوستی او که هغه نجلۍ چې غربي لباس یې اغوستی یعنې نیمه لباس یې اغوستی، کومه نجلۍ؟ نو کومه نجلۍ؟ نو معلوم داره طبیعي ده چې هغه غربي لباس یې اغوستی. نو که چېرته تا پرې فریب وخوړه نو دا خو ستا دی. خانو اسلام وایي چې حجاب تاسو د ځینې موانع څخه یعنې ځینې حالات څخه مخنیوی کوي. نو د همدې لپاره نو کله چې یو نجلۍ باندې جنسي تیری وسي نو هغه ته الله جل جلاله یعنې اسلام کې هغه ته د مرګ سزا ده.
نو ځینې غیر مسلمانان وایي چې په زرګونو غیر مسلمانان چې هو اسلام په دې اوسني عصر کې هغه هم یعنی مرګ سزا ورته چې څوک جنسي تیری وکړي. نو همدا پوښتنه زه ترې نه کوم چې خدای نه خواسته که چېرته ستا خور ستا مور سره په دا ډول جنسي تیری وشي نو ته به پرې څه کوې؟ نو هغوی په زرګونو ویل ټولو ویل چې موږ به یې ووژنو. که چېرته محکمې ته هغه شخص متهم راجع وسي موږ به یې ووژنو. حتی ځینې وویل چې بیخي به هملته ور واچوي، ځینې اکثر وویل چې موږ به یې له منځه یوسو. ښه نو دلته اسلام چې چېرته خبره کوي نو هغه وایي داسې اوس تاسې وګورئ ولې دا دوه حالات ولې دا داسې حالتونه منځته راغلي دي؟ ولې خرازو امریکا ته امریکا وګورئ تر ټولو نه پیشرفته هیواد دی اوس په د اوسني عصر کې. هغه وګورئ په هغه کې 1990 کال کې 1950 جنسي تیری واقع شوي. بیا ګورئ ورته په 1995 کال کې 2280 جنسي تیری واقع شوي. نو تاسې دا وګورئ په راتلونکي کې به یعنې کرا په همغه دغې نه وروسته څومره واقع شوي نور یعنې د دې ګراف په جګېدو سره. نو تاسې په دې فکر کې شئ چې په هر 22 سکندو کې یو جنسي تیری په امریکا کې واقع کېږي. نو اوس 1 ساعت او 2 دقیقې شوي دي. نو تاسې فکر وکوئ چې اوس د دغه انساني نه مخکې به څومره جنسي تیری واقع شوي وي. نو ښه که چېرته یو مېرمن اسلامي حجاب واغوندي او اسلامي قوانین په ځان باندې تطبیق کړي نو یو شخص به ورته په شهواني حالات سره ونه ګوري. نو تاسې ماته ووایئ چې آیا کوم یو ښه دی؟ نو دلته وګورئ که چېرته اسلامي قوانین دوی په ځانو تطبیق کړي نو دغه جنسي تیری به له منځه لاړ شي او په پای کې به یعنې هیڅ داسې جنسي تیری ونه وسي. که چېرته یو شخص یو مېرمنې ته جنسي تیری پې وکړه که مرګ جزا ورته ورکړي نو تاسې ماته وایئ چې آیا جنسي تیری به نور منځته راشي؟ نه. نو همدا علت دی چې په سعودي عرب کې یعنې د نورو هیوادونو څخه جنسي تیری کم دي. نو تاسې وګورئ غربي نړۍ ته لاړ شئ هلته دغه کوم لباس دوی راغوندي د هنر او د کلتور او د عنعناتو په ډول سره دوی وایي چې دا زموږ کلتور دی. هغه کوم لباس یې وراغوندي اعلاناتو کې یا په همدې ډول سره کوم ځایونو کې چې دوی دغه تلویزیونو کې یا اعلاناتو کې دوی دا لباس وراغوندي یا بیرون ګرځي دا ټول خپله مور خور خرڅوي. نو په همدې ډول سره تاسې وګورئ BMW موټر څه دی یعنې BMW موټر تاسې وګورئ هغلته دغه موټر یعنې لکه د بنز په شکل باندې دلته ځینې موټر دي یعنې دغه لږ راحت او ښه سپیډ والا موټر دي. دې تر څنګ په یو مارکیټ کې یعنې د اوس وخت کې ځوانان زیات خوښوي دا موټر نو تر څنګ نجلۍ ورسره درولې وي او دې خوا BMW وایي چې ټیسټ کړه دواړو نه. نو تاسې وګورئ یعنې څومره دوی دې حد ته رسېدلي دي چې حتی مارکیټینګ پرې کوي یعنې سوداګریز حالات ته یې اچولي دوی. ښه که چېرته حجاب یعنې عنوان لاندې نیسي زموږ مېرمنې که چېرته حجاب یعنې زموږ مېرمنې ساتي موږ په دې خوشحاله یو یعنې د هغه حالاتو نه ساتي چې لکه چې د دغسې حالاتو نه ساتي موږ پرې خوشحاله یو. یعنې تاسې په همدې ډول سره خپل بدنونه د ښځو خرڅوئ یعنې مارکیټ پرې کوئ. We love our daughters, we love our mothers, we love our wives. نو موږ په همدې اسلام باندې خوشحاله یو په همدې دین باندې خوشحاله یو چې موږ یې لرو دلته ځکه چې زموږ ناموس زموږ حیا زموږ عزت پرې خوندي دی. که تاسې چېرته دغسې کوئ موږ په همدې دین باندې خوشحاله یو خپل دین باندې افتخار کوو پرې خوشحاله یو. نو په همدې ډول سره تاسې وګورئ دغه واقعیت حتی په یونان کې وګورئ په نور پخواني حالاتو ته وګورئ یعنې دوی اوس پرې اخته دي په کلتور او په هنر شکل باندې خپلې مېرمنې په څه ډول سره دوی کوي یعنې لباس له وجې نه لباس طرحه څنګه وي
أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا نالا أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا نالا And many of the Hindus have a misconception that Hinduism اکثره هندوان په دې فکر کې دي وایي چې غوښین خواړه باید منع شي ټول انسانان یې ترېنه منع کړي دي نو تاسې وګورئ دلته د هندوانو په کتاب کې ویل شوي دي saints had non-veg food. منشوتي 5 سوره او 13 آیات کې دی وایي چې Verse number 30 که says چیرته تاسې یو برخه د غوښې وخورئ نو څه پروا نه کوي ځکه of the thing which is to be ځینې eaten. باید خوړونکي اوسي ځینې باید وخوړل شي که چیرته منوسوتي 5 سوره او 13 آیات ولولئ د مالونو علاله او د غوښو خوړل دا ګناه نه ده دا د خدایانو قوانین دي په بل ځای کې منوسوتي 5 سوره 9 تر 40 آیات پورې وایي چې داسې حیوانات چې هغوی باید قرباني شي نو د دې لپاره قرباني کول دوی ته دا مرګ نه ښکاري مړینه ورته نه ښکاري دی یو حالت په نور مخته لاړ شو مهابارت انوشاسنا پروا God created اته sacrificial درشم animals. آیات So killing animals in sacrifice is not considered as ها killing. دلته تاسې وګورئ دا 5 ورونه ګوره 5 ورونه چې وایي چې ویشنا ورته وایي چې Anushasan Parv, chapter number 88, regarding the Pandavas, the 5 brothers. یعنی دا څنګه وکولی شي The چې eldest brother Yudhishthir, د خفګان نه وړي دوی بیا ورته ویشما پر وخت وایي چې ته داسې وکړه که چیرته واښه ورته واچو نو واښه په دې ځای کې کیږدو نو دا به یو میاشت هغه سي یعنی د دې حالات به یو میاشت تورانی شي که چیرته غوښه واچو یعنی د سیلي غوښه واچو نو 2 میاشتې په همدې ډول سره که چیرته مثلا د خوږ غوښه واچو نو 3 میاشتې په همدا ډول سره د غوا غوښه که واچو 6 میاشتې نو په ترتیب سره یعنی که چیرته د نور ترکاری مثلا د نور واښه ورته واچي نو هغه به مثلا 2 میاشتې دوام وکړي یا ماهي ورته واچي 2 میاشتې به دوام وکړي خو که چیرته داسې نورو حیواناتو غوښې ورته واچول سي نو هغوی به یعنی د دوام به زیات شي نو که چیرته د ډیناسور یعنی غټ مال غوښه ورته واچول شي نو د دې عمر به یعنی د دې دغه حالات چې رضعي حالات به یعنی د دغه حالات چې دا پرې راضي اوسي خوښه اوسي دا به تقریبا نامحدوده وخت تیر نو تاسې وګورئ بس ته یو مینو یو لیست د غذاګانو د ترکاریانو یعنی دلته هندوانو ته وګورئ چې ترکاري غوښه هم دوی وایي چې کتابونو کې راغلي چې غوښه کومه خبره پروا نه کوي او بیا وروسته وایي چې د غوښې نه منع So if you read the Hindu scriptures, مخکې غوښه د هندوانو په کتاب کې یعنی کومه خبره نه وه روا دوی ته اوس وروسته دوی دا غوښه یعنی د نورو مذهبونو سره چې توپیرونه دوی چې باید اوسي نو غوښه دوی یعنی منع کړه په خپل مذهب کې
نو دوی وایي چې یو نفر راته ویلې چې ذاکر صاحب دغه غوښه خو د ژوندي موجود حلالول دا خو ګناه ده، دا ښه کار نه دی. نو ما ورته ویلې سمه ده، که چېرته ژوند د ژوندي موجود حلالول باندې ژوند کېږي نو دا هېڅ خبره ده، موږ دې سره راځو. خو تاسې وګورئ، اوس وګورئ ونې نباتات هم ژوندي دي. نو دوی وایي چې حیوانات کله چې حلالوي نو هغوی درد احساسوي. نو په اوسني عصرونو کې تاسې وګورئ، یعنې ساینس دا ثابته کړې ده چې نبات هم درد احساسوي. نو بیا دلته څنګه؟ نو اوس به نبات هم له منځه نه وړو، یعنې کټوو به یې نه، پرې کوو به یې نه. نو تاسې دې ته وګورئ، داسې یو حالات دی. یعنې که چېرته تاسې یو انسان وګورئ، هغه 20 نه تر 25 نه بره هغه فریکونسي د سایکلو چې ورته وایي د دایرو، هغه نه بره دا غږ نشي اورېدی. خو یو حیوان چې هغه سپی دی، نو سپی 25,000 نه د 20,000 تر 25,000 پورې د دې سایکلونه که جګ واوسي نو هغه غږ یې هم اورېدی شي. نو تاسې وګورئ، یعنې دلته کې یو شپېلی ووښل سي، هغه سایکل د 25,000 نه د 20,000 پورې اوسي، نو دغه سپی حیوان چې دی دا به یې ډېر زر واوري. ښه نو په هلته یو څېړنه وشوه چې هغه کې یو داسې یو پټی یا مزرعه کې یو دهقان لګیا دی، نو هغه به اوبه ورکوي بوټي ته، نو بوټی به ورته ژاړي، هغه اواز به ته کنورټوي دغه خبرو ته، هغه به یې اوري، هغه به وایي چې ما ته نورې اوبه مو واچوه، هغه به نورې اوبه ور اچوي. نو همدلته نو نباتات هم درد احساسوي. ښه که ما ته غیر مسلمانان وایي چې وروره نباتات خو درد احساسوي او که نه احساسوي، خو دلته نباتات حیوانات چې 5 حصه لري، نباتات چې ده هغه 3 حصه لري. نو تاسې ما ته وایي که چېرته ته یو ورور ولرې، هغه هم په سترګو لوند وي، هم په غوږو کوڼ وي، نو که چېرته یو نفر راسي هغه ووژني او همدغه نفر محکمې ته در سره حاضر کړی شي، نو ته به محکمه کې وایي قاضي ته چې قاضي صاحب ده ته کمه جزا ورکړه ځکه چې زما ورور په غوږو کوڼ او په سترګو لوند و. نه، بلکې ته به ورته وایې چې قاضي صاحب ده ته 2 چنده 3 چنده سزا ورکړه ځکه چې زما ورور معصوم و. یعنې هغه په غوږو کوڼ او په سترګو لوند و. نو په اسلام کې دا نه ده چې ته 3 حصونه ولرې نو ته به کمه جزا، یعنې جزا یې نه لري، او که زیاته حصونه ولري هغه به جزا زیاته لري. نو په قرآن کې الله جل جلاله فرمایي په 2 سوره د البقره 188 آیات کې، نو قرآن پاک الله جل وایي چې حلال دي او چې یعنې روا وي او هغه د اسلام د نظره پرې بندیز نه وي لګل شوی، تاسو لپاره حلال وي هره غوښه، هغه کولی شي چې ویې خورئ ځکه چې هغه تاسو لپاره حلال دي، خو چې حرام یې هغې نه مخنیوی وکړئ. نو ښه که چېرته یعنې د حیواناتو وژنه بنده شي، هغه حیوانات چې حلال دي هغوی حلاله نه شي او هغوی غوښه ونه خوړل شي، نو تاسې ما ته ووایي که په همدې ډول سره یعنې په ترتیب په مرور زمان سره د دوی دغه نسل په زیاتېدو وي. نو تاسې وګورئ چین او نور هېوادونو کې وګورئ، هلته د انسانانو نسل په زیاتېدو دی، نو تر څنګ تاسې وګورئ د حیواناتو نسل که زیات شي ونه خوړل شي په مرور زمان سره به څومره زیات شي د حیواناتو نسل. هندوستان کې وګورو که چېرته د غویانو غوښې یعنې د ټول هغه غوښین خواړه دوی ونه خوري، نو دې سره زه موافق یم، یعنې مه یې خورئ ځکه که چېرته تاسې ونه خورئ نو په هغه نورو هېوادونو کې به یو څوک راته وایي چې ته غوښه مه خوره، نو په دې ډول سره زه بیا ورسره همدا ډول دلایل وړاندې کوم، همدا ډول دلایل ورته وایم. Hello, Mr. Zakir, this is Aurora Vivek. سلام، ښاغلی ذاکر صاحب، زما نوم اروریک دی. زه دلته د دې په خاطر باندې نه یم راغلی چې بحث وکړم، غواړم چې خپلې پوښتنې مختصر وکړم ستاسو سره، او یو پوښتنه لرم. د هندو په کتاب کې راغلی دی چې اهم برما، اهم برمیش
چې زما نږدې ملګري ویلي هغه د مسلمانانو او عیسویانو په اړه باندې مختلفه بحثونه درلودل او خبرې کولې خو زه 4 پوښتنې لرم چې غواړم ستاسو سره مطرح کړم او تاسو راته جواب راکړئ. یوه پوښتنه مې دا ده چې زه پوښتنه لرم تاسو د عیسویانو د مسلمانانو په اړه باندې مختلفه بحثونه کړي مختلفو خبرې مو کړې دي هندوانو د مسلمانانو په اړه باندې هم باید بحث وکړو تاسو د هندوانو په اړه باندې هم ویل د مسلمانانو په اړه باندې مو هم ویل دي هندوانو مسلمانان مختلفه نظرونه سره لري مختلفه خبرې سره لري د یو خدای په اړه باندې باید بحث وکړو د یو الله په اړه باندې چې هغه یو خدای دی د هغه په اړه باندې باید موږ خپلې خبرې وکړو. خاورور ډېره ښه پوښتنه وکړه او ډېره عملي پوښتنه وکړله ویل چې تاسو د تورات او د اسلام په اړه باندې تر مابین څه کوم مشابهت دی د ځینې کلماتو هغو په اړه باندې تاسې وایي ولې د هندوانو داسې نور کتابونو تر مابین تاسې کوم مشابهت او داسې نور نه وایي. وروره زه د همدې لپاره درته څه وایم الله جل په قرآن پاک کې فرمایي تعال الی کلمة سواء بیننا و بینکم یعنی هغه څه ته راشه چې زه یې درلیږم په مخه وخت کې یعنی هغه څه قبول کړه چې زه یې درلیږم. خاورور راځو دې ته که فارسی وي که هندو وي که مسلمان وي که یهودي وي که نصراني وي که هر مذهب څخه وي ورته وایو چې راځئ یو کلمه به راوړو چې هغه زموږ تاسو تر مابین څخه یو ځای وي هغه کلمه را سره قبول کړئ. نو هندو به وایي چې ولې نه ورور زموږ کتاب دی د خدای خبرې دي نو عیسوي به وایي چې زموږ کتاب دی د خدای خبرې دي همدا ډول فارس به وایي چې زموږ کتاب د خدای خبرې دي مسلمان به وایي چې زموږ کتاب دی د خدای خبرې وي خو راځو یوې کلمې ته چې هغه مشابهت هغه را سره قبول کړي چې ټولو کتابونو تر مابین مشابهت لري ښه راځئ ټول سره یو ځای کړو یعنی هغه څه چې یو شی مثبت دي هغوی راځئ قبول کړو. هیله کوم ذاکر صاحب وبخئ چې مداخله مې وکړله هیله وروره ته خو ما پرېږده زه پوښتنه تکمیل کړم شاید چې تا دا کومې پوښتنې دي په همدې پوښتنه کې چې تاسو وکړه یعنی په همدې ځواب کې چې زه یې درته در کوم په دې کې حل شي ستاسو پوښتنه سمه ده سمه ده که د ریاضي پوښتنې ته راشو نو په سټپ بای سټپ یعنې په نوبت سره هر پوښتنې ته ورځو نو لومړی دوهم دریم سمه ده نو د فتن ټول نه شو حلوی ښه نو زه دې ټولو ته وایم راځئ په دغه ټولو زموږ تاسو کتابونو کې کوم شی چې مشابه دی هغه کلمه قبول کړو یعنی هغه وایي چې خدای یو دی. نو دلته وګورئ د هندوانو کتاب کې وایي چې یو خدای دی د نور کتابونو کې وایي چې یو خدای دی په انجیل کې د مارک په 12 او 29 آیات کې وایي چې یو خدای دی شپږم د ټیټرومینه کتاب نه 4 آیات کې نو هم د ډول سره په ټولو کتابونو کې وایي چې یو خدای دی قرآن پاک کې وایي چې قل هو الله احد ما په دې باندې باور نه دی کړی نو بیا دا درې ګونه پکې د کومه راغی چې ویشمي او داسې د هندوانو چې نومونه ورته اخلي دا د کومه راغله پکې اجازه راکړه چې ځواب درکړم په قرآن کې شریفه رحمان نه دي ذکر شوي عیسی علیه السلام نه دی ذکر شوی چې د خدای زوی و یا خدای و توبه نعوذ بالله دلته ذکر شوی چې هغه د خدای پیغمبر او پیغام راوړونکی و نو تاسو څنګه وایي چې دا د قرآن سره یعنی څه خبره نه ده په قرآن پاک الله جل فرمایي ولسم سوره د الاسراء 110 آیات کې نو الله جل جلاله وایي چې ته کوی شي په نامه الله یاد کړي یعنی الرحمن الله باندې ته کوی شي الله جل یاد کړي هغه نومونه چې الله جل په خپل یې خېدي یعنی هغه خایسته او ښه نومونه نو ته نشي کوی هغه نومونه باندې الله جل یاد کړي چې هغه الله جل منع کړي دي نو تعالی جل په ښو نومونو باندې یادوي شي ته نشي کوی چې د الله جل جلاله توهین وکړي ته نشي کوی الله جل جلاله ته په هغه نومونه یاد کړي چې هغه الله جل ته منع کړي نو که ته اوبو ته ووایې چې اوبه مویه جل همداسې نور آب ورته ووایې نو که چېرته مویه ورته وایې په عربي کې آب ورته وایې په فارسي کې اوبه ورته وایې پښتو کې واټر ورته وایې په انګلیش کې نو هیڅ ستونزه نشته ده نو ما ته یو ملګری مثلا هغه وویل چې ما ته ډاکټر ویلی چې یو ګیلاس سهار ساري اوبه شکه نو هغه زیړې اوبه شکه نو چې کله زه پوه شوم هر ساري وایي معده باندې مې درد شو نو ګردو باندې مې درد شو نو چې هر ساري ته د اوبه شکې یو وخت کې مې ورته ویلی زیړې اوبه نو چې وخت کې ګورم هغه ادرار نو څنګه کولی شي ادرار ته اوبه وایو
ښه ته کولی شي اوبه ووایې ته کولی شي چې هر څه ډول نوم ته وغواړې ورته اخیستی شي خو ته کولی شي رحمان ووایې ته کولی شي کریم ووایې خو ته نشي کولی چې خدای جل ته یو انسان نوم واخلې نو ته نشي کولی چې د انسان نوم ورته واخلې ته نشي کولی چې درار ته اوبه ووایې نو 12 سوره د الاخلاص 1 نه تر 4 آیاته پورې د کوم څه مې یادونه وکړه هغه سورت اخلاص و خانو په قرآن کې نه دی ویل شوي چې عیسی د خدای زوی و په قرآن کې نه دی ویل شوي چې مهیش تبانعوذ بالله خدای په قرآن کې نه دی ویل شوي دا خبرې خانو راځه مهیش یو خوا پرېږده عیسی علیه السلام دغه موضوع چې دی چې د خدای دا بلې خوا پرېږده راځه چې یو شی دی هغه را سره قبول کړي چې هغه واحد الله شریک خدای دی نو تاسې برهما چې هغه ګریټر دی صحیح ده ګریټر یعنی په خالق پیدا کوونکی الله جل جلاله پیدا کوونکی ده نو برهما تاسې وایي چې هغه لاسونه لري هغه 4 پښې لري 4 لاسونه لري نو په همدې ډول سره ته بیرته هغه کوم آیات چې تاسو په کتاب کې دی چې وایي چې هغه تاسې یعنی هیڅ برهما هیڅ تصویر نه لري یعنی برهما چې تاسې د خدای تبارک بالله ورته وایي هغه تصویر نه لري بیا ته ولې د خپل آیات په خلاف باندې ځي ولې تصویرونه ورته ورکوئ ما ویډیوګانې ثبت کړي دي نو کولی شي هغه ویډیوګانې واورئ نو په دې هیله چې زه هم ترلاسه کړی اوسي بخښنه غواړم زما مقصد دا نه و چې زه بحث اوږد کړم نه غواړم چې بحث اوږد کړم تاسې څه وویله د خلکو ته ځواب و او خپل ځواب یې واخیسته خو زه چې څه غواړم تاسو ته زه غوږ نیسم زما اصلي پوښتنه دا وه هغه زما ملګرو چې ما ته څه توضیحات راکړي وو څه یې ویلي وه نو هغوی ویل که بګوان دی که بهشت دی دا ټول یو دي سره که په دې اړه باندې تاسو څه موږ ته توضیحات ښه ورور تاسې څه ورته وایي لکه مخکې ما چې ویل تاسې باغوان ورته وایي داسې نور نومونه مه اخلئ اصلا دغه نومونه کو یعنی الله جل جلاله خدای یو دی واحد الله شریک دی کوم چې تاسې وایي چې ویشني ورته وایي باغوان ورته وایي داسې نور نومونه ورته اخلئ یعنی الله جل جلاله نه دی ویلي چې عیسی علیه السلام تبارک بالله د خدای زوی دی یا په قرآن پاک کې نه دی راغلی بلکې هغه الله جل جلاله ویلي دی په قرآن پاک کې چې حضرت عیسی علیه السلام لکه تاسو مخکې وویل چې حضرت عیسی علیه السلام په اړه باندې تاسو وویل بلکې هغسې نه دی حضرت عیسی علیه السلام د الله جل بنده او پیغام راوړونکی او پیغمبر دی نو زه په همدې باندې بحث کوم چې حضرت یعنی راشه هغه څه ته چې زه درلیږم او هغه څه ته باید قبول کړې نو په همدې باندې زه بحث کوم درته ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن